بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، ما مځکه په اجاره واخیسته په 5 خورواره یې وکړه، اوس زکات د مځکې پر خاوند دی که پر کښت والا باندې؟ زکات مې نه دی سړی ایښی. ګوره په دغه مسله کې چې د مځکه سړی په اجاره باندې واخلي، د عشر پر چا باندې دی؟ د مځکې پر مالک باندې دی که پر دغه مستاجر باندې دی؟ نو په دې کې د امام صاحب او د صاحبینو اختلاف دی. امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دغه عشر چې دی دا د مځکې د مالک پر ذمه باندې دی، او صاحبین وایي دا د مستاجر، یعنی چې چا مځکه په اجاره اخیستې ده د هغو پر ذمه باندې دی. لیکن علامه حسکفي رحمت الله علیه او علامه شامی رحمت الله علیه د دې د دواړو د تصریح مطابق چې دی د دې د دواړو اقوالو یو محاکمه کړې ده. هغه فرمایي که چیرې دغه د مځکې اجرت چې ولو د اجرت مثل سره برابر ول، یعنی اجرت مثل سره د مځکه په اجاره ورکول سوی ولا یا در هغه په کم قیمت سره ورکول سوی ولا، نو په دې صورت کې دی وایي د صاحبین پر قول باندې فتوا ده چې دلته بیا دغه عشر چې دی دا د مستاجر پر ذمه باندې دی، یعنې چې چا د مځکه په اجاره نیولې ده. او که چیرې د مځکې دغه کومه اجاره چې وله دا د اجر مثل څه زیاته وله، نو په دې صورت کې چې دی بیا عشر چې دی هغه د مځکې د مالک پر ذمه باندې دی، لکه څنګه چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دی. یعنی وحالاتو ته کتل کیږي چې که چیرې مطلب د مځکې ډیر زیات اجرت اخیستل کېدی او زمیندار ته و دغه مستاجر ته شی نه کفایت دی په مځکه کې داسې خاص زیات نفع چې دا هغه د مځکې مالک وړله، نو په دې صورت کې خو نو بیا د هغو پر ذمه باندې لکه څنګه چې د امام صاحب فتوا ده عشر راځي، او فتوا بیا پر د امام صاحب پر قول باندې ورکول کېږي. لیکن که چیرې هغو کمه اجاره اخیستله، یعنې چې کوم اجر مثل دی د هغه څه یې کمه اخیستله یا اجر مثل اخیستی، نو په دې صورت کې خو نو بیا زمیندار ته او دغه مستاجر ته چې دی هغه شی خامخا کې ورپاتېږي، زیات شی کې ورپاتېږي. نو په دې صورت کې چې دی بیا دغه فتوا چې ده د صاحبینو د قول مطابق ورکول کېږي، او دا عشر چې دی د دغه مستاجر یعنې چې چا مځکه په اجاره اخیستې ده د هغو پر ذمه باندې دی. نو په دا صورت مسئوله کې چې دغه ملګري وایي چې ما په 5 خورواره باندې مځکه په اجاره اخیستې ده، مځکې کړي هم 5 خورواره دي، نو د دې څه دا معلومه ده چې دغه د مځکې چې کومه اجاره ده یا اجر مثل یې دی، نو در هغه څه ډېر په زیاته باندې د په اجاره نیولې ده، نو دته که زره شی ورپاته سوی نه دی، چې شی نه دی ورپاته سوی، نو په دې صورت کې بیا د امام صاحب د قول مطابق فتوا ورکول کېږي چې دغه عشر چې دی دا به د مځکې د مالک پر ذمه باندې وي. عبدالمختار رد محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 340 کې عبارت دی والعشر على المؤجر كخراج موظف وقال على المستاجر كمستعير مسلم. وګوره دلته دغه مذاهب را نقل کړي دي چې امام صاحب رحمت الله علیه وایي چې عشر چې دی دا د مؤجر یعنې د مځکې د مالک پر ذمه باندې دی، او صاحبین وایي دا پر مستاجر باندې دی، یعنې چې مځکه په اجاره نیولې ده د هغه پر ذمه باندې دی. نو دا بیا د اوږد تفصیل ذکر کړی دی، په اخر کې بیا دغه فیصله د بیان کړی ده. قلت لكن في زماننا عامة اوقاف من القراء والمزارع لرضا المستاجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون اجر المثل. یعنې دی وایي نن سبا د زموږ په زمانه کې چې دغه کوم مځکې دي، نو په دې کې د چې کوم مستاجر دی زمیندار دی د هغو د نقصانات او دغه د مهنتو په مقابله کې دغه مځکې سوي دا د اجر مثل په زیات قیمت ورکول کېږي، بحیث لا تفیء الاجرة، په داسې طریقه سره چې په هغه سره هغه اجرت نه پوره کېږي، ولا اضعافها بالعشر
أو خراج المقاسمة، فلا ينبغي العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك، لأنهما في زماننا يقدرون أجرة المثل بناء على أن الأجرة سالمة لجهة الوقف ولا شيء عليه من عشر وغيره. أما لو اعتبر دفع العشر من جهة الوقف وأن المستأجر ليس عليه سوى الأجرة فإن أجرة المثل تزيد أضعافا كثيرة كما لا يخفى. فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتى بقول الإمام، وإلا فبقولهما، لما يلزم عليه من الضرر الوازح الذي لا يقول به أحد، والله تعالى أعلم. نو اوس ګوره دغه عبارت دغه خلاصه ده چې کچېرې دغه مځکه دغه رقم ولري چې دغه مستاجر ته یو شی کې ورپاتې کېدی، یو مزدرب کې ورپاتې کېدله، د مځکې مالک ته کم شی ورپاتې کېدی، نو په دې صورت کې بیا د صاحبینو د قول مطابق فتوا وکول کېږي چې عشر چې دی دا به د مستاجر پر ذمه باندې، لیکن کچېرې هغه ته شی نه ورپاتې کېدی، زیات شی چې دی هغه د مځکې مالک وړي، نو په دې صورت کې بیا د امام صاحب رحمت الله علیه د قول مطابق فتوا ورکول کېږي چې دغه عشر چې دی دا به د مځکې د مالک پر ذمه باندې. فقط والله اعلم بالصواب. السلام علیکم.